د ګلبدین حکمتیار تازه خبرې او اخطارونه دی هم نه مني. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار نن دوشنبه کابل کې په یوې خبري غونډه کې د ټاکنو د کمیسیون لخوا لومړنۍ اعلان شوې پایلې له تقلبه ډکې وبللې او اعلان یې وکړ چې لومړنۍ پایلې دوی ته د منلو نه دي. نوموړي وویل ټاکنو کې د شوې درغلۍ او د کمیسیون د اعلان په اړه به ډېر ژر خپل غبرګون اعلان کړي. د حزب اسلامي مشري دا وکړه چې په هغو سیمو کې چې د دوی پلویانو پکې رایه ورکړې بایومتریک دستګاوې غلا شوې. حکمتیار یوې خبري غونډې ته وویل تقلب هم یوه پوله لري خو زموږ سیکولر ملګري تر ټولو اخلاقي او افغانیت پولو واوښتل. نوموړي په افغان ولسمشرۍ ټاکنو کې د بهرنیو هیوادونو پر رول هم شک څرګند کړ او زیاته یې کړه بهرنیان هیڅکله د داسې چا حکومت نشي زغملی چې د خپل هیواد خپلواکۍ ته ژمن وي، قربانۍ ته چمتو وي او ازمویل شوی وي. حکمتیار د هغو هیوادونو په ټاکنو کې چې د پخواني شوروي اتحاد متحدین ول د امریکا منفي ونډې د بیلګې په توګه یادې کړې. نوموړي همداراز غوښتنه وکړه چې په هغو سیمو کې چې د بایومتریک دستګاوې غلا شوې باید بیا له سره ټاکنې وشي. نوموړي وویل که زموږ دا غوښتنه چې د پایلو اعلان دې وروسته تر دې وشي چې د ټولو صندوقونو رای بیا وشمیرل شي او له سره ټاکنې وشي منل شوی وای، موږ به د ټاکنو پایلې سمدستي منلې وای. دا پایلې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. موږ به د تقلب پر وړاندې په غبرګون پرېکړه وکړو. هغه هم دا راز زیاته کړه چې هیڅ چاته منه لرله چې ټاکنو کمیسیون دې تر دې حده له درغلیو ډکې او دروغجنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. په هر حال د ولس مشوره حکمتیار صاحب ته دا ده چې جناب حکمتیار صاحب د خپلو رایو په اندازه دې وغږېږه. که عبدالله یو څه ووایي بیا هم رایه خو لري، خو که ستا رایه ضرب 12 هم کړو نو بیا هم نه پوره کیږي. حکمتیار دغه راز ویلي چې نه تقلبي ټاکنې مني او نه ولسمشر. دی وایي سوله به راځي او ټولو ته یو منلی حکومت به جوړیږي. مطلب اوس هم د موقت حکومت خوبونه ویني. په هر حال تاسو د حکمتیار د خبرو په حق څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.